الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير وترجمه بآخرني درس کی منگا بسورة الحديد کی لیاو پوشتم سپارہ کی سورة الحديد او د سورة الحديد بین لسم نمبر آیت ترسیدلیو نرب انشاءاللہ د 14 نمبر آیت نشروع کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. سورة الحديد باوله کی الله سبحانه وتعالى خپل صفات بیان کړیو او د قدرت نخي دا غینه بد الله سبحانه وتعالى د ایمان طرف ته ترغیب ورکړو او دا غي اسباب او به د انفاق طرف ته چې الله په لار کې خرچه کوي او دا غي اسباب به دا غینه بد الله سبحانه وتعالى د آخرت حال را نقل کړو چې مؤمنان په پولیس سره وړي دا غوي سره ورنای منافقان سره بلګرنای او غبط بیا ختم شي او دا چې په آخرت کې سجرمانه او بدله د سکنی شور کول دي لپاره چې الله د عذاب نه بچ دا غینه بعد الله سبحانه وتعالى وی ألم يأن للذين آمنوا أي وخن دير غليغ كسان لرچيمان روڑد أن تخشع قلوبهم لذكر الله چا جزیو کی زرون داغوی ذکر داللات وما نزل من الحق واغسا چه نازل شوه ده ده حقنا و دیزی که الله سبحانه وتعالى ایمان والو تا ترغیب ورکی چستا سزلون اولی نرمیگی دا اللہ کلام تا آغا وقت ندر اغلا چستا سزلون که عجزی پیداش چرا اللہ سبحانه وتعالى کلام ولکی نستا سزلون اولی نرمیگی او هغه حق کم چې الله نازل کړی دی هغه چې واوري نو ولې ستاسو په زړونو باندې اثر نه کوي. عجیبه خبره ده چې بدیزي کې دا خبر الله سبحانه وتعالى صحابه کرامو ته کوي چې هغه ته الله دا خبره کوي نو زمونږ وسایل. بعض مفسرین وی چې د آیت په هغه وخت کې نازل شوی چې کله مسلمانانو کې دي شي معمولی خوش طبیعتی رااله الله د آیت نازل کو. ځکه امام حسن بصری رحمه الله وی چې صحابه کرام د الله په نظر کې محبوب خلقو او وی الله لره ډیر یادون کیو. قرآن په اوریدو سره د غوی زړونه نرمیدو باو کې وسمه خشوع راتله او بغیر وړاري عمل کو. دا غي باوجود الله سبحانه وتعالى هغه ته دا خبره کړې ده چې په زړونو کې خشوع او جزیره ولې
مؤمن شان دا دی چې کله هغه قرآن اوري نو هغه باندې اثر کوي، هغه توجه بل طرف ته نه ځي چې یو سړی دیوالونو ته ګوري او بل خلکو ته ګوري او څوک موبایلو ته ګوري او څوک اسې ناسي ودی. بعض خلک د قرآن په درسونو کې ناسي خو اسې ناسي، هیڅ فایده ترې وانه اخلي. څنګه چې راغلی هغه شان لاړ شي، نه معلومات ډېر شي، نه ایمان ډېر شي، نه تقوا ډېره شي، نه د په زړه باندې څه اثر وکړي، خو بس صرف دومره وایي چې زه به درس کې ناست وم لکه د بوت. امام فضیل بن عیاض رحمه الله دا په سلفو کې یو دیندار انسان تیر شوی او د هغه زهد او د هغه تقوا د هغې واقعات هغه مشهور واقعات دي. هغه مخکې به داسې کول چې شوکې به یې کولې، شوکې ډاکو غلا به یې کوله. هغه چې زه کور ته واوړېدم نه هلته هغه کور والا تلاوت کو په منځه ولاړ، نو ما غوږ کېښودو احتراما د قرآن احترام مې کول، نو د هغه د تلاوت ته مې غوږ کېښود. نو هغه د آیت وی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الله وی آیا هغه وخت نه دی راغلی چې د مؤمنانو زړونه نرم شي قرآن ته؟ نو امام فضیل بن عیاض رحمه الله په ځان سره په جړا شو او دی وی قد آن یا ربی قد آن، هغه وخت راغلی دی یا الله هغه وخت راغلی. د هغې نه باندې توبه وویسته او په ځان دا لازم کړه چې زه به د کعبې د خوا نه خوځم. ځکه هغه ته عابد الحرمین ویلی کېږي، د حرمینو عابد انسان، په دې لقب باندې مشهور دی عابد الحرمین. دیو آیت د هغه ټول ژوند بدل کړی او د ټول قرآن موږ وایو واقع شان وي لکه څنګه چې مخکې وو، هېڅ اثر نه پرې باسي په موږ کې. نو کله چې قرآن ویلی کېږي هغې ته د خپل زړونه نرموي او د قرآن چې ستاسو په زړونو باندې اثر وکړي، چې دا قرآن ستاسو په زړونو باندې اثر وکړي. الله وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل، که موږ چې ته په غر باندې دا قرآن را کوز کړی لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله، نو دا غر به د الله د یېرې نه ریزه ریزه شوی وی، ټوکړې ټوکړې شوی وی. دومره په دې قرآن کې اثر دی. خو دا اثر په هغه چا باندې کوي چې څوک مؤمني، هر سړی نه. قرآن خو ډېر خلک اوري او ډېر خلکو یاد کړی دی، ډېرو خلکو سره علم هم شته تفسیر، خو بیا هم قرآن په هغو باندې اثر نه کوي. دا هله چې کله په زړه کې والعیاذ بالله بیماري، د شهوت بیماری یا د شبهاتو بیماری، چې کومه بیماری په زړه کې دی دلاسې به قرآن په زړه باندې اثر نه کوي. الله په قرآن کې وایي د مؤمنانو مبارک الله یو خبره کړې ده او عجیبه خبره کړې ده، انما المؤمنون اذا ذکر الله. الله یقینا د مؤمنانو په مخ کې چې د الله تذکره وشي، اذا ذکر الله، کله چې د قرآن تلاوت وشي او الله ورته آیات کې وجلت قلوبهم، الله وی زړونه یې نرم شي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. او کله چې هغوی په مخ کې د الله د قرآن تلاوت کېږي د هغوی ایمانونه ډېرېږي. نو پوه شه چې کله د قرآن په مخ کې قرآن ویلی کېدو او ستا زړه نه نرمېدو او ستا ایمان نه ډېرېدو، نو بیا په ځان باندې ویرېږه په دغه مؤمنانو کې ته نه یې د کومو چې الله سبحانه وتعالی صفت کړی. الله نزل احسن الحديث، الله ما خوږی خبر نازل کړي دي، غوره خبري، کتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. کله چې مؤمنان د عذاب آیتونه ووري، د آخرت آیتونه ووري، الله وی په جسم باندې غونې زیږ شي ویښته ودرې. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله. او بیا چې کله د الله د رحمت خبرې راشي او د جنت باس راشي، نو د هغوی د سرمنې او د زړونه دی بیا نرم شي. دا د مؤمن صفت دی. او چې کله دا صفت پتا کې نه و،
نو بیا په ځان باندې ویریږه. قرآن اسی ویل دا ډېر خلک کې وي ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل او نشي دوی بشان دا کسانو چې ورکړی شوی ورته کتاب مخکې د دوی نه. اهل کتاب بشان بنه کېږي الله وی ولی فطال عليهم الامد نوګدش و باغوی باندې مودا فقست قلوبهم نسخ شوی زرنا داغوی وكثير منهم فاسقون او ډیر داغوی نه فرمان دي مودا بوګد شوی ان هغه ته الله پر لبسې پیغمبران را لېږل معمولی مودا بوګد شو نو بس هغه کتابونه تیمیر شو غر ستې لاړو ختم شو. الله دې سنې چې ستاسو زړونه د هغوی په شان سخت شي نه ستاسو زړونه به نرم دي. چې امام ابن کثیر رحم الله په خپل تفسیر کې ډېره ښکلې خبره کړې ده. اوږده خبره خو زه ته په اختصار سره ذکر کوم. وی په هغو باندې د موده اوږده شوه نو هغوی څه چلو کو بدلوا کتاب الله بأیدیهم د الله په کتابونو کې هغوی بیا زیاتې کمی وکړو. واقبلوا على الآراء المختلفه او د خلکو په رای پسې روان شو چې پلانې صاحب دا وی پلانې صاحب دا وی دلیل پرېښودو کتاب پرېښودو آسماني کتابونه پرېښودو د پیغمبر خبرې دې پاتې شوې او په رای پسې روان شو محض رای پسې چې د پلانې صاحب ویلي دي به ډېره عجیبه خبره کوي وقلدوا الرجال فی دین الله نو په دین کې تقلید شروع کو د سړو فعند ذلك قست قلوبهم نو به زړونه سخت شو چې کله یو سړی قرآن او حدیث پرېښودو او وی چې زه به پلاني صاحب پسې او پلاني امام پسې به صرف روان یم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه او د الله د کتاب نه علاوه ځان له بل کتاب او بل سړی وټاکو چې زه به هغه پسې ځم زما مذهب جدا دی او ستا جدا دی او د ده جدا دی د ده زړه به سخي دا دله زه ګرنټي در کوم ځکه چې په څه چې زړه نرمېږي هغه د سره نشته. نو د عامو انسانانو په خبرو باندې زړه کله نرمېږي کم ځای کې د الله خبرې او کم ځای کې د عامو انسانانو خبرې کم ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې او کم ځای کې د هغه د امتیانو خبرې کم ځای کې یو ځای کېدی شي. نو اهل کتابو چې زړونه سخت شوي دي نو دا د دې د لاسه چې صفا دین سوچه دین پرېښو او په رای پسې روان شو چې یاره پلاني صاحب ویلي چې دې مسله کې داسې پکار ده د دغه رای د دلیل ورسره نشته خو دوی ویلي چې پلاني صاحب هم غټ سړی دی نو اوس دغه رای غلطه کېدی شي وایي نشي کېدی په هغه پسې روان شوي. وقلدوا الرجال فی دین الله او د الله په دین کې دوی چې د قرآن او حدیث پرېښودو د خلکو تقلیدي شروع کړو د سړو تقلیدي شروع کړو. تقلید څه ته وایي چې ته د یو سړي پټه راوالې خپل مرۍ ته واچې او چې څه دی وایي هغه صحیح دي او چې د کمې خبرې دی رد کړي هغه غلطه ده. دا مخامخ سړي خبره غلطه ده او د ده څه ده صحیح ده. اگر که د خبره قرآن او حدیث خلاف وي بیا هم د ده صحیح ده. ښه د مخامخ سړي دا خبره که د قرآن او حدیث سره برابري نو بیا وایي نه هغه د ده په مقابله کې دی نو د هغه هره خبره غلطه ده. خو موږ صحیح تاسو اورېدلي دي عوامو نه وایي په دې ټولو مذهبونو کې د چا مذهب مضبوط دی زمونږ د مذهب مضبوط دی فقهي مذاهبو کې. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله د الف نه د یا پورې چې څه ویلي دي او بیا د هغه نه بعد چې کوم مولیان راغلي د اوسه پورې سره پاسه 1400 کاله وروسته چې کوم مولا دی او د امام صاحب په مذهب دی هغه چې کومه خبره کوي هغه د هغه مولا د خبرې نه مضبوطه ده کوم چې د تابعینو په وخت کې دی یا کوم چې صحابي دی خو د دې خبره مضبوطه ولې چې دا دعوه کوي چې د امام صاحب په مذهب یعنی نه د نوم سره صرف دا ولیکل لکه مثال کې ستانو احمد دی نو احمد زوید عبد الله الحنفي څه شي الحنفي بس به ته کتاب ولیکا او د چا مجال دی چې راشي په دې کتاب کې غلطي راوبسي ولیکم سړی چې لیکل دا غزن ته حنفي ویل دی هغه زه حنفي حنفي په کتاب کې غلطي راځي نه دې د لاسره انسان زړه څه شي هغه سخت شي. الله سبحانه وتعالى زموږ زړونه نرم ساتي. اوس سوال په زړه کې دا راځي چې زړه سخت شي نو ولې د هغې نه بعد نرمي راتلی شي
او دا نرمی به څوک راولي چې زړه سخت شو نه دا به څنګه نرمیږي الله هغې بعد وایي اعلموا پوه شئ ان الله یحیی الارض بعد موتها یقینا الله را ژوندی کوي ځمکه وروستو د وچوالي نه چې ځمکه را ژوندی کولی چې وروسته وچوالي نه ستاسو د زړونه ولې دا څه ګرانه خبره د دې نرمول خاصانه د الله سبحانه وتعالی د خدای سره برابرته ساتي نو د زړه تشبیه دي چې د ځمکې سره ورکړه نو څنګه چې د ځمکې ته د اوبو د نور او د دې قسمه شینو ضرورت دی دغه شان د زړه ته د قرآن او د حدیث ضرورت دی قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون یقینا بیانو منگا تاسو تایتنا لدی دا پارا چی تاسو دا عقل نکار واخلی دا عقل نکار واخلی سوچو کئی او چی سڑی سوچ بند کردی اگو مثال که ما آیتوی ترجمه اکڑا او بیا میرا غیر مسئله دا مسئله دیسی دا بس نو چې زمنګ د جمعات مولاوی چې دی کې دا مسله شتي بس دغه بګشتي خمخ ته دې په آیت کې سوچ نه کوي چیرې دا کم سے کم د مولانا دوره ته پوښتنه کوم چې دا خبره ته خېټ نه کوي کې دا د قران او حدیث نه کوي کم چې دا خبره غیر ته چې کوي دلیل ته وغواړم یو نه دا خبرې نشته حالکه الله وی آیتونه مواضح نازل کړي د دې لپاره چې تاسو به کیسه وکړئ سوچ وکړئ ان المصدقین والمصدقات یقینا صدق کون کی سړی او صدق کون کی زنانا واقرضوا الله قرضا حسنا او چې قرض ورکي الله ته قرض خيستا يضاعف لهم دو چند بکړي شي دوی لره دا قرض ولهم اجر کریم او د دوی لپاره اجر عزتمند دی وسلبیا ترغیب ورکي صدقې طرف ته تیر شي ایتونو کې مخکې ترغیب ورکړي د انفاق طرف ته کنه و دې کې بیا ترغیب ورکو او د ریاض الصالحین په درسونو کې د منګه درسونه دي په دې عنوان باندې د الله په لار کې خرچه کول تفصیل الته تفصیل ووري د صدقې فضایل اثرات کوم سره چې صدقې ورکړي الله په دین کې خرچه کوي دا غیس اثرات الله دې په دنیا کې څور کې او د آخرت کې څور نو دې چې الله دا ذکر کړی چې قرضه بوله د چند کم او اجر به عزتمن اجر په اخرین درس کې موږ په دې باندې د بعض صحابه کرامو واقعات عمر نقل کړو لکه پاغو کې یو څوک ابو الدحداح رضی الله عنه چې شپږ سوونو باغ کړي چې هغه د آیت واوریدو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هغه شپږ سوونو باغ د الله سبحانه وتعالى لپاره صدقه کړو دویمه فائدہ دا چې په آخرت کې به د لپاره عزتمن اجر یې والذین آمنوا بالله ورسله او کسان چې ایمان راوړي دي په الله او پر رسولانو دغه اولئک هم الصدیقون دا کسان هم دوی پوره رښتینی دي دغه چې ایمان راوړي په الله باندې او پر رسول باندې رښتینی کسان دي والشهداء عند ربهم او گواهان دی بنزد رب دوی د دې یو ترجمه دار چې گواهان دی بنزد رب دوی نو مطلب دا شو چې کوم خلکو په الله باندې ایمان راوړي او پر رسولانو باندې د رښتینی خلک دي او گواهان دی پر نور خلکو به گواہی کوي یو مطلب دا شو لهم اجرهم ونورهم دوی د بارا جر د دوی د ورنا د دوی دا دوی مطلب دا دی چې کوم خلکو ایمان راوړي په الله باندې او پر رسولانو باندې دا کسان رښتینی دي چې خبره ختمه شو په دې خبره څه شو اوس نوی خبره شروع شو والشهداء او کوم چې شهیدان دي ولکه دا نوی خبره شو او کوم چې شهیدان دي نو غوی لپاره الله لوی اجر ورکي او غوی لپاره رڼا ورکي نو خبره نوی شروع کوي به دي سی وي او کنه وی چې ټول آیت یو دی الله یو باس کوي نبی ابدا
دغه ترجمه کوم چې موږ په اوله کې وکړو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او کسان چې کفر کړي دي او دروغجنې ګڼلې دي آیاتونه زمونږه اولئک اصحاب الجحیم دا کسان جهنم والدي اعلموا پوشی انما الحیاة الدنیا لعب ولهو پوشی یقینا ژوند دنیا لوبی او تماشا ده وزینة وتفاخر بینکم او ډول دی او فخر کول دی بمنځ تاسو کې په یو بل باندې وتکاثر فی الاموال والاولاد او د ډیروالي هرس کول دی په مالونو او په بچو کې و دیجن الله سبحانه وتعالی د دنیا سپکواله بیانې په دوه طریقو سره د دیجن الله سبحانه وتعالی دنیا سپکواله بیانې مخکې وی د الله په لار کې خرچه کوي نو دیجی کې د دنیا سپکاوي د لپاره بیانې چې کم سړی دنیا ته بغټ نظر ګوري د الله په لار کې خرچه نشي کولای او چې کم سړی دنیا ته په سپک نظر باندې ګوري نو د به خرچه وکي په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د ژوند خلاصه ذکر کړی ده خلاصه د دنیا خلاصه هغه د چې د دنیا لوبه ده تماشه ده ډولونه کولی یو بل باندې فخرونه کولی او د یو بل سره مقابله کولی د مال او د بچو په زیاتولو کې حالانکه الله چې دا معمولی شیزونه د انسان په ځان خرابوي او غټي خبرې چې د خدای آخرت سبحان الله بیا په دې کې الله د عمر په اعتبار سره ترتیبوار د خبرې ذکر کړي او د خلاصې ذکر کړي نو سوې پوش یقینا چې ژوند د دنیا لعب لوبي دي نو کله چې انسان وړکه ماشومي نه دي سکی لوبي کوي ولهو او تماشه ده او چې کله بالغ بلوغ ته نږدې شي نو بیا د تماشو سره مینه لري کله چې بلوغ ته نږدې شي وزینه او ډول دی نو چې کله بلوغ ته ورسی نو بیا د ډول سره مینه پیدا شي وتفاخر بینکم او فخر کول په یو بل باندې نو کله چې انسان واده وکي او سلويختو کالو ته ورسی نو بیا فخرونه شروع کی وتکاثر فی الاموال والاولاد هرس کولی د ډیروالي په مالونو کې او بچو کې نو کله چې انسان بوډا شي نو د مال د ډیروالي هرس پکې پیدا شي دا ژوند د انسان د ژوند دی ماشومي په لوبو کې ځوان شي په تماشو کې شي بیا چې کله بچیو شي نو بیا فخرونه شروع کی او بیا چې کله بوډا شي نو بیا د مال هرس خډیر شي وصلی الله سبحانه وتعالی د دنیا مثال بیانې کمثل غیث د دې مثال بشان د باران دی د دنیا مثال بشان د سره باران دی اعجب الكفار نباتو چې تعجب کې اچي زمیدارانو لره غیا داغي بارانوش کلی غیر او تکشنا ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي صحیح مسلم کې شته ان الدنيا حلوه خضره دنیا خوګه او تکشنا ځکه به انسان دوګه کی چې ګورش تکشنا او په خون کې صدا خوګه ده نو برنګ کښنه ده په خون کې خوګه ده چې الله به رحم نه کړه غدي نه بچ کې دی نشي نبی رسول صلی الله علیه وسلم ان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون نو الله به دنیا تاسو ردی شي درکې چې تاسو پکې واقداران جوړ کړی نائبان یو زینو بلازی بیا غزینو بلازی غلار شنو بلاشي ولی فينظر كيف تعملون الله ګوري تاسو څنګه عمل کوئ بیا د حدیث په اخر کې رسول صلی الله علیه وسلم فتقوا الدنيا واتقوا النساء نو د دنیا نه ځان بچ ساتي او د خزو نه ځان بچ ساتي د انسان د تبعی دوغټي وجي
هغه دی زنانا او دویم دنیا. چې کم سړی د دنیا نه په حفاظت کیو او کم سړی د زنانو نه په حفاظت کیو، دغوی د فتنې نه په حفاظت کیو، دا سړی کامیاب دی. حدیث کې الله وایي لکه باران چې وشي نو دا زمیدار په دې ګیا ته چې ګوري سم خوشحالي. ثم يهيج فتراه مصفرا، بیا وچی نو ویني بتاغ تک زیړه، دا ګیا بیا څه شي وچش نو بیا ثم يكون حطاما، بیا شي زرا زرا ختم شي بالکل ګیا. دا شند انسان دا جونم دی ګوره، لکه چې باران وشي نو ګیا ته کشنی بیا زیړه شي بیا وچ شي نو ماته شي زره زره شي. دا شند انسان دی په اوله کې ښکلی ماشومي چې څومره عمر زیاتېږي ښکلی کېږي، خلکو سره مینه محبت ډېرېږي، ځوان شي څلوېښتو کالو ته ورسي بیا ورو ورو په کته راځي زیړېږي، څلوېښتو کالو نه بعد بیا په کته را روان شي نو زیړېږي، نو بیا په د آخري عمر کې مات شي نو ریزه ریزه شي او زره زره شي ختم شي خاورو له لاړ شي. نو داسې دنیا ده او داسې انسان دی. الله په قرآن کې وایي الله الذي خلقكم من ضعف، الله تاسو پیدا کړي د کمزورتیا نه، اول کې چې انسان پیدا شي کمزوري، ثم جعل من بعد ضعف قوه، بیا د کمزورتیا نه بعد الله تاسو له زور درکې ځواني درکې، د انسان بیا په خپل پوره زور او جوش کې رب العالمین تیر شي او د سوچ شي چې د طاقت زما د بدن دا زما خپل صلاحیت ته چې ما کې داسې زور دی او منګه داسې او منګه هغه او منګ کته او منګ بره. نو ډېر کم خلک چې هغوی ته رب العالمین یاد ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشیبه، نو دې طاقت نه الله بیا زغه کمزورتي او بوډاوالی راولم، نو بیا ورته الله را یاد شي نو بیا د جومات په اول صف کې ناسي ناسي که نه ناسي، خو چې بوډا شي ځواني کې به ویني چې ځواني کې د به خپل ځواني باندې فخر تکبر مړ چې زه روغ یم، نو په روغو حالاتو کې سړی الله یادوي والعیاذ بالله. دې ځکه الله سبحانه وتعالی د دنیا حقارت بیان کو چې دنیا یو حقیر شی. حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی او دا حدیث په صحیح بخاری کې شته وی اخذ النبي صلی الله علیه وسلم بمنکبیه، رسول الله یو پیر راغی نو زما په دې وګو باندې لاسونه کېښود او دا د رسول الله عادت چې سره خبره کوم هغه به لاس په وګه یې ښودو یا به د لاس نیو دا ګوتې به نیولې، دې سره توجه د انسان ډېری. وی ما ته وی چې عبدالله کن فی الدنیا کانک غریب، په دنیا کې داسې اوسېږي لکه ته چې ناشنا یې، او عابر سبیل یا داسې اوسېږي لکه په لار تېرېدونکی مسافر. نو دو درجې دي، غریب عابر سبیل ناشنا او په لاره تېرېدونکی مسافر، او په دې دواړو کې غوره درجه ده دویمه ده. ناشنا خو بیا هم یو علاقه کې به واوسېږي، ځه ناشنا دی خو اوسېږي، عابر سبیل خو لږ ساعت دپاره دی بیا ځي بلکل. عبدالله بن عمر به بیا دا خبره کوله اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کله چې د باندې شپه راشي نو د سهار انتظار مه کوئ، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، چې سهار شي نو د ماښام انتظار مه کوئ، وخذ من صحتك لمرضك، او چې الله د روغ بدن درکړی نو په دې کې د الله بندګي وکړئ دې نه مخکې چې مرض د باندې راشي. وخذ من حیاتک لموتک، او د ژوند د الله درکړی دی نو د مرګ راتلو نه مخکې مخکې دې نه فایده واخله. مو خو سهار نه 40 کاله بعد انتظار هم دی، سهار پرېږده او شپه راله زموږ سهار انتظار نه، سهار خو به راځي راځي، خو چې کله زموږ نصیب پیدا شي چې بیا به ګوره څه کوو، مو خو د هغه وخت انتظار هم دی که نه. نو دا اوږده اوږده امیدونه چې څوک ساتي نه دی د آخرت دپاره څه نشي کولی، دا ارمانونه دي او دا امیدونه دي دا سوچونه دي او دا فکرونه دي، نه دی د آخرت دپاره به محنت نشي کولی. بیا الله وایي دخل دنیا حال شو، آخرت
وفي الآخرة عذاب شديد او بآخرت کی عذاب سخت دے ومغفرة من الله ورضوان او بخانه د طرف د الله نه او رضا ده الله په آخرت کې خو به غټ خبري بخانی دي د الله رضا ده نو چا د پر جهنم دی او عذاب دی دا غي سوچ پکاره ده په اصل کې دنیا کې څه دي الله وی غټ خبري به کوم ذکر رواني غټ خبري په آخرت کې دي حدیث کې راځي بس مسلم کې یؤتى بانعم اهل الدنيا من النار قیامت پورز به هغه سړی راوستي چې په دنیا کې سخترین مالدار انسان او سخترین او سم نعمتونه وسره او د جهنمی نو الله سبحانه تعالی په حکم باندې بدل غفور کړی شي په جهنم کې به ته پوښتنه شي چې ته نعمت تریدلې وي چې الله ما او څه نعمت نه دیدلې جهنم هغه سخت په دنیا غراتونه یې بیا رسول سموي فيؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه هغه سړی وراوستي شي چې باغ باندې سخترین مصیبتونه په دنیا کې راغلي سخترین او د جنتی نو په جنت کې وله یو غو په ور کې به وتی چې د سخت لري دی الله ما سخت نه دی نه دا غزي یو غو په د جهنم هغه انسان نه د هر څه نعمتونه یې ری د دنیا اول ته په جنت کې یو غو په ټولي سخت یې ری د دغه سوچ کوي ور چې یو غو په د هر څه ختمه انکه پتا باندې سخت ده نو بس صبر کوا جنت هغه نعمتونه د لاسه مده سخت یې ری شو کته په نعمتونه کې پروت او خوشاله چې دغه نعمتونه او دغه مال او بچی زما پوره دی او د الله دین دی پرې خو دی نو دغه دا غزي یو غو په باندې هر څه یې ری وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او نه د ژوند د دنیا مگر سامان د دوکې دی انسان په دوکې کېږي بس لكن بعد الله ترغيب وركي سابقوا إلى مغفرة من ربكم ديوبلنا مخي شيء بخانيتا درب درب استاسنا وجنة عرضها كعرض السماء والأرض او جنتتي پلنوالي داغي پشان د پلنوالي د اسمان او د زمکي دي جنت صرف پلنواله ازمکه د اسمانونو چې څومره پلنواله دومره د جنت پلنواله الله وی تادیو کوي منډه وای دغه جنت وګټي د بخانه وګټي اعدت للذین آمنوا بالله ورسله تیار کړی شوی دی دا جنت دا کسانو د پاره چې ایمان راوړی دی په الله باندې او په رسولانو باندې ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دا فضل د الله دی ورکوي چا د جوړي الله دې موږ ته نصیب کړي والله ذو الفضل العظيم والله خاوند فضل لوی ما أصاب من مصيبة في الأرض ندر سيدل يوم مصيبة بزمكك ولا في أنفسكم أو نبزان نستاسك إلا في كتاب مگر غلق لشهد بتقدرك من قبل أن نبرأها مخد دينك منگ پیدا کو دغ مصیبت ان ذلك على الله يسير یقینا دا کار بلا بانی آسان دے دیجی کو تقدیر مسئلہ بیانی لو تقدیر په دې مسله باندې ما ډېر درسونه کړي نو تفصیل نشو کوله هما یوسف بیانونه کړي په عنوان په تقدیر باندې ایمان او د قران په تفسیر کې الحمدلله زیب کوم چې تقدیر مسله راغله موږ ته اشاره کړي ناغه واوري خول الله اقدم د تقدیر خبره شروع کړه جواب په دې صورت کې د ایمان حقیقت بیان شوی دی کنه نو حدیث کې راځي چې انسان د ایمان حقیقت ته دغه وخت پورې نشي رسیدي چې څو پورې په تقدیر باندې ایمان مضبوط نه وي بدویم په جهاد تذکره وشو کنه
مخکېتونه کې جهاد تذکره شوی نو وس بیا د بوزدل او منافقان دا سوچ کوي چې په جهاد کې خو نقصانونه ډیر دي نو بای کې مرګ دی مال لګولې بچي خزه پرې خودري زمکه پرې خوده به کراتلې شي هر څه به کراتلې شي الله یې د غم مکوې چې ستو سره رسیدا په کتاب کې شته مطمئن اوسه د تقدیر عقیده چې الله سبحانه وتعالى چاته نصیب کړي خوش نصیب انسان رسول صلی الله علیه وسلم سو حدیث او یاد ساتي دا خبره وي سجی تاسو در ورسېږي تاسو نو وړي دوه ولنه او سجی تاسو نو وړي تاسو در رسېدو ولنه خبره ختمه شو ختمه شو که ختمه نشو بس دا در ورسېدو مصیبت د تانه نه وړېدو یو شی تاسو سره نشتی د بل سره شتی دا ته نه در رسېدو بس ته خبره ختمه شو خو چې چا په عقیده کې کمزورتیا او په تقدیر باندې ایمان مضبوط نه دی د غزړه خوري حالانکه رسول الله سوی امام احمد بن حنبل امام مسلم امام ترمذی رحمهم الله ټول روایت راوړل عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما غوي رسول الله سموي قدر الله المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه د زمکه او د اسمان او د مخلوقات او د پیدایش نه مخکې 50,000 کاله مخکې الله د تقدیر ورسلی کړي 50,000 کاله مخکې لیکل شي خبره باندې سره غم کې مطمئن اوسه سجی لیکل شي هغه بتا ته درسي او سچې تا ستاسو قسمت کې نشتی هغه ته نشي ملاوي دی بس خبره ختمه شو او بل دا چې الله به راضي دی موږ به سيو موږ به راضي او دا خدای الله امتحانونه دي چې الله چې هر خبره په تقدیر کې شتي او دا کار په الله باندې آسان دی یعنی څنګه آسان دی دا په تقدیر کې لیکل د مخ کې نه دا ټول کارونه الله تسری دا سات لكي لا تنسوا على ما فاتكم دې د باران چې خپن شي باغ سبسي چې پاتې شوه دې تاسو نه ولا تفرحوا بما آتاكم او خوشالي بنکوي باغ نعمتونو چې الله درکړي دي تاسو ته په تقدیر باندې د ایمان څه فائدہ ده الله دوه غټي فائدې ذکر کوي یوا لکي لا تاسوا على ما فاتكم کم شي چې تاسو نه دی ملو شوی الله چې بده بس خپنه شي ځکه د تقدیر د عقیده خیر الله اکبر یو شی تاسو نه پاتې شوی دی نشتی تاسو سره غریب دی بل سره مالدار او د په قسمت کې مال نشته مال دې نه پاتې دی الله چې په تقدیر د ایمان مضبوط نو بده بس نه خپکه ولا تفرحوا بما اتاكم خوشالي مکوې باغ نعمتونو چې الله درکړي دي خوشالي په دوه قسمه یو خوشالي دي چې انسان خوشاله شي د الله شکر وباسي یو خوشالي تکبر او د غرور ده د فخر ده نه الله وی چې په تقدیر دی ایمان مضبوطو نو فخر او تکبر به بکی نه ولی چې مصیبت باندې راغی در چره طرفو د الله طرف مالدار نعمتونه سړي دي چا طرف دی الله طرف تکبر ته به ضرورت تکم زیرا چې چا د عقیده شي چې نماز سره چې سیده د الله دی او الله راکړي او الله ته پاتې کیږي د تکبر کی دی به غرور کی نه ځکه الله سوی والله لا يحب كل مختال فخور او الله من نکیدار تکبر کون کی خپل استاینی کون کی سرا متکبر سره الله محبت نه کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ذره برابر تکبر چې رچا په زړه کې وو د جنت نشیتله په دبانې جنت حرام دی او یو نه سره چې خپل استاینه کې دم د الله سبحانه تعالی نه دی خو چې کینی منګه کته منګه بره منګه دي سې کو منګ دغه شان کو د کچې انسان صفت ته چې د کمزګي کینی خپل صفاتونه کوي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هغه کسان دي چې بخل کوي او حکم کوي خلکو ته په بخل سره دي چې الله د بخیلانو مذمت کړي د بخیلانو مذمت الله سبحانه وتعالی په دې ځای کړي یو مرز خدای نه چې صرف بخیل نه بلکې خلکو ته حکم کوي خلکو تم دعوت ورکی تاسو بخیلان شي دا یو سره په خپل ځان د مری نه نیولې
او چې بل سره ملاو شي کچرته هغه دوه درې له خرچه کړو دی جدا کې نصیحت وته کی ساخو خپې پزما کنه لګیو ځانو پیژنه دا خرچې سو کوي نه دی په دې سره بخیل کی دا خپلار براوړي یو سره به خولي خرچه کوي نه به اسراف کوي نه به بخیل خو چې انډیوالي بخیل شي دې سره شي دې بخیل شي داغه بد صفت دنه لاړ شي غته ووري او د دې بخل صفت مبارک موږ الحمدلله په درسونو کې دې تفصیل کړي ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد او سوک چی واوریدو دا اللہ دا طاعتنا یقینا اللہ بے حاجت او استایل شوی دے اللہ تا ضرورت نشتی زمانگ دی بندگی او زمانگ دی عبارتونو کول او غنی ذات تا استایل شوی ذات لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا منگا را لگنی دی رسولان پخکار دلیلونو سرا منگا دا پیغمبران را لگلی دی پخکار دلیلونو سرا ولی چی دا آغم بیو تصدیق او تاییدو شی دویم شید اللہ کتابو چی اللہ سبحانه تعالی غویل ورکڑو مخلوق ته په دینو خو او د هرې کوم خبره کې چې خیر دا غینه خبر کو دریم شه الله سبحانه تعالی عدل او تل راکوزه کړی ده دا درېونو خبرو تذکره بدی کېشتي وانزلنا معهم الكتاب او نازل کړو موږ دا وی سره کتاب والميزان او تلا ليقوم الناس بالقسط چې ودرېږي خلق په انصاف سره میزان دي تعادل و عدل امام ابن كثير وی دینه مراد هغه حق دی چې دا غي د حق کېدو گواہی هغه ټول خلق ورکی چې عقل روغي نو دیږي کې تلنه مراد څه شه دی عدل له دا عدل او انصاف الله د پیغمبرانو سره کوز کړي یا دا عدل او انصاف الله پیغمبرانو ته کوز کړي نو پیغمبرانو الله درې شی زونه ور کړی ښکار دلیلونه کتاب او بل عدل دغینه بدل الله وی وانزلنا الحديد او نازل کړی دا منګه وسپنا فيه بأس شديد چې باغی کې سخت جنگ دی ومنافع للناس او فائدې دي د بارا د خلکو نو دې ځکه موږ وسپنا نازل کړی د اشاره jihad ته باغی سخت جنگ دی د jihad سامان د سره جوړي د وسپنا سبحان الله مطلب دا شو چې پیغمبران ما درلېګلې دي په ښکار دلیلونو کتابونو سره په عدل سره داود په تاسو درکې نو چې کله په تاسو حجت قائم شو بیا نه منل نو بیا د وسپنې خبر راځي نو په دې کې سخت جنگ دی الله وي ومنافع للناس او فائدې پکې دي لکه د جنگ د سامان نه علاوه د کم آلات چې دی د ټکنالوژي چې دا د کم د ذمہ دارانو سره چې کم سامانونه د ټول سره جوړي د وسپنې نه جوړي به دې کې دا سوال له وانزلنا الحديد الله موږ نازل کړی دا وسپنه خو د اسمان نه نازل شي ها زمکه نبی صلی الله علیه و انزلنا الحديد متره چې الله طرف نه دا هرڅ اگر کدا بزمکه کې د زمکه نه راوتی دا خود چا په حکم د الله په حکم باندې وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب او د دې لپاره چې راخاره کې الله غسوک چې مدد د الله کوي او د رسولانو داغه په حال د نلیدو کې سره دا سوالو کې چې الله د کافرانو بخپل ولینه تبا کوي نو جوابداري چې الله به سکندونو کې تبا کول شي په موته به سکول وګانی بخورو ها چې زموږ د سټونه پیړ شي او پندیم پیړ شي او ودونه وکاو چې صرف د خځې سره شهوت پوره کو او بیا ځان له مزدوریانی کو
او الله ولې دا کافران نه تبا کوي؟ یاره وایي زه خو اریان یم چې دا دومره غټ کافر دی. عباس وایي که نه وایي دومره غټ کافر دی یاره الله یې نه تبا کوي، زه خو دې ته اریان یم. نو بس ما ته به خپه باندې واچوو، ګرمې ګرمې حلواګانې او ډوډۍ به خورو او بهر ملکونو کې مزدوریانې کوو. کافران به څوک تبا کوي؟ الله به یې تبا کوي. او موږ دغه دعاګانې غواړو چې الله بس جنت راکړي، جنت الفردوس. یا الله وایي د شهیدانو درجه ماله راکړي نه، که چېرته به یې ډوډۍ کې او مزدورۍ کې شهید شي. دې ځکه الله سبحانه وتعالی وایي زه دا مرسته کولی شم، خو د دې لپاره مې تاسو ته د جهاد ویلي دي چې راښکاره کړم هغه خلک کوم چې مرسته د الله کوي او د هغه د پیغمبرانو مرسته کوي چې د هغوی پته ویلی کړي. که داسې الله ویلی چې کافران به زه تباه کوم تاسو بېغمه شئ، نو په موږ کې به پته لګېدلی چې څوک حقیقي ملګری د الله او د الله د پیغمبرانو او څوک نه دی، بیا خو بلکل پته نه لګېده. بیا خو به هر یو وایي چې زم جهاد له تلمه، خو الله یې تباه کوي نه. ان الله قوي عزيز، یقینا الله طاقت والده او زورور دی. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم، او یقینا را لېږلی دی موږ نوح او ابراهيم عليهما السلام. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، او ګرځولې و موږ په اولادو د هغوی کې، او ګرځولې و موږ په اولادو د هغوی کې پیغمبري او کتاب. نو ګوره د انسانان ټول بیا اول آدم علیه السلام نه پیدا دي، نو بیا خو هغه عذاب راغی، طوفان راغی که نوح علیه السلام په قوم ټول ختم شو. د هغې نه بعد چې بیا څوک پیدا دي هغه د چا نه پیدا دي؟ د نوح علیه السلام نه پیدا دي. اول د نوح علیه السلام په اولاد کې پیغمبري ده، نو بیا ابراهیم علیه السلام په اولاد کې ده، د هغه په نسب کې د پیغمبري راغلی. دې ځکه الله وایي موږ د پیغمبري ګرځولې وه د دې دواړو په بچو کې او د کتابونه، کوم کتابونه چې الله نازل کړي. فمنهم مهتد، نو بعض د هغوی نه هدایت موندونکي وو، وکثیر منهم فاسقون، او ډېر د هغوی نه نافرمانه وو. ډېر دا ډېر خلک چې وایي یاره ډېر خلک خو ستاسو په دې خبرو باندې عمل نه کوي، پاکستان کې خو څوک نه مني او په افغانستان کې تاسو یې وایئ نه. دې ځکه الله وایي لږو پکې هدایت وموندو او ډېر به ګمراهي وو. همیشه به په حدیث کې رسول الله دا خبره کړې چې طائفه من امتي، زما په امت کې به وړوکی ټولګی په حق همیشه د قیامت پورې وړوکی ټولګی. نو دې نه دا ښه واضح دی چې ډېر خلک به څه همیشه په غلطه وي او لږ خلک به دا په حق. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، بیا راولېږل موږ وروستو د هغوی نه، بیا راولېږل موږ وروستو په هغوی پسې رسولان خپل. وقفینا بعیسی ابن مریم، او وروستو موږ راولېږو عیسی زوی د مریم. وآتیناه الانجیل، او ورکړی و موږ هغه ته انجیل. په عیسی علیه السلام باندې کوم کتاب نازل دی؟ انجیل. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، او ګرځولې و موږ په زړونو دا کسانو کې چې او ګرځولې و موږ په زړونو دا کسانو کې چې تابعداري کړې وه د هغه نرمي او شفقت. کوم خلک چې د عیسی علیه السلام ملګري د هغوی په زړونو کې څه وه؟ نرمي وه، شفقت پکې و، کوم چې د هغه ملګري و. سبحان الله. په سورة البقره کې الله بني اسرائیل مبارک ویلي یهود مبارک ثم قست قلوبکم، دا اوس زړونه ډېر سخت شي. نو عیسی علیه السلام چې الله راولېږو انجیل کتاب یې ورکړو، په انجیل کې ما خبرې چې کومې په تورات کې وي، خو بعض نرمیانې پکې راغلې، بعض مسلې هغوی ته سختې هغې ورته اسانې کړې، او داسې خبرې پکې ډېرې وي چې د هغې د لاسه زړونه نرمېدو. نو الله وایي چې دوی د زړونه نرم شي، د هغوی د زړونه نرم شو. ښه زموږ د امت کې محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، کافرانو سره سختی، مسلمانانو سره نرمي. نو د مسلمانانو زړونه نرمي مسلمانانو ته او سخی چاته؟ کافرانو ته. الله مخکې د دغه خلکو باس کې کوم چې عیسی علیه السلام تابعداري کیو. ورهبانیة ابتدعوها، او په ګوټونو کې کېناستل چې دوی د ځان نه جوړ کړي وو.
چا ځان جوړ کړیو نصاراو په ګوټونو کې به کېناستو ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله نو لیکلی منگا باغوی باندې دا کار نو لیکلی منگا باغوی باندې دا کار مگر لټول د رضا د الله الله یې مخ بدا لازم کړو چې تاسو د الله رضا ولټول خاجبه خبره ته ګوره فما رعوها حق رعايتها نو دوی لحاظ ونکو داغي لایق لحاظ داغي اکم بدعت شروع کړه هغه سرته ونه رس نو دلته به مختصر دا خبرو کو د صوفیت ته په ګوټونو کې کېناسته دي د سوې صوفیت او رسول الله په حدیث کې ویل لتتبعون سنن من كان قبلكم تاسو مخکې چې کوم خلک تاسو دغوی په لار ځي نه زمنګ په دې امت کې ډېر خلک د نصاراو په دې لار رواني چې په ګوټونو کې ناسي او تصوف پکې دنه صوفیان د پوخه باز خلک بل شي هغه د وړۍ د جامع غستوري هغه د عربي کې د وړۍ د جامع به غستي هغه د عربي کې صوف وي نو دوی نوم صوفي شو هغه خلکو ابو خانی سو هغه خلکو غریبو د الله سبحانه وتعالى دینداری به کوله دغه د الله سبحانه وتعالى طاعت پکيو خدا وسنی چې کوم صوفیان دي د کی شک نشي دا گمراهان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته حدیث کې دا خبره خولې ده چې تاسو د الله دې بندگی کوئ لکه تاسو چې الله ته ګورئ کدي سي نه نو الله تاسو ګوري د دې په ځای باندې هغه تصور شیخ جوړ کړي چې ته عبادت کین رچا سوچ وکې د شیخ چا سره چې بیعت کړي ها د کومه طریقه چې موږ د قران او حدیث خو له هغه پرې خو ده او د نصاراو او د هندوانو طریقې راوستي په ګوټونو کې نه شي د قران او مسنون دعاګانې پرې خو دي او دغه په ځای باندې بدعي اذکار وي صاحب بن کې 500 پیری به د ذکر دي شوی الله هو سر بڑا قیر لقه ویرا به ټول قران او حدیث هغه دعاګانې پاتې شو د مهنت او مزدوری پاتې شو ځکه چې صوفیت دې ته چې ته بالکل د دنیا نه ځان لري سات او ناس ته دي نظرانو ته ناشتي او دغه رپورت ناسي چې خلکو دراوړي دوی به دوکو دړکو وي خو حلال مهنت او مزدوری هغه پرې خو ده حالانکه در دوی گمراهی ده او غلط سوچ دي ښه د قران تلاوت او په قران باندې ځم پوول او جهادونه هغه پرې خو دو او په مقبرو کې ناسي او بادیرو کې او دغه الله هو حق او حق هو د چغيبوي د قران په ځبانه د تلاوت په ځبانه سندري او غزلي او غړېدې دي تاسو لري کې نه دي نن سبا خو هر چا سره انټرنیټ شي دا غړېږي چې دا کرندونه چور کوي چې لاس سره ملو کې هغه پټوبونه شي د قران په ځبانه او د تلاوت په ځبانه د حدیثونو په ځبانه سندري قوالیانې شپېلي او غړېده د په جمعتونو کې د نه صوفیان کوي نه دا پلانې کرنٹ والا دی او پلانې شه دی او پلانې شه دی هغه چورلا سوړي بس په دې کې چې شیطان نه نوځي نه دی به دي چې ټوبونه وي چې چا پلار به راونی شي اوس به کې د خزو مجلس هم کولو کړي نو خزم ټوبونه وي او د دنیا خلک ول روان دنیا خلک ول روان او دا صوفیانه دین دی کوم دین دی صوفیانه دین دی جمعتونه خالی پاتې شو و دیری ګرمي دي زموږ په ملکونو کې والله قبرونه جسمه ګرم دي او درګاونه جسمه ګرم دي تاسو به اریان شي کم لیټونه چې په درګاونو لګېدلې دي او کمی خرچې چې کیږي او کمی لنګري چې چلیږي نه تاسو به اریان شي او جمعه ته چې راشي نو دومره څوک نه چې د جمعه کې کوې وباسي دومره څوک نه چې جنریټر ورګي بجلی لاړ شي چې دلته خلک درس اوري دلته خلک تلاوت کوي چې څوک دا ورګي نشته دا زموږ د موحدینو کمال موږ چې کینو په دې صوفیانو په دې بریلیانو په دې مشرکانو په خبرو کول باندې موږ نستړي کیو نستړي یو تلار شي د قبرونو نه چې چلے وسره کړه قیمتي روخام به ته په درګاونو کې دنه ملوي د بجلی قیمتي سیستم به دغه په درګاونو کې خرچې کوي سم ډیر او موږ د خبرو دعا شوی ده بس خبر ډیری کوا به تو ورکه او صلو بیره کې جمعه لولي یره والله داسې حالات مې دي کنه
کته جمعه تلتا چاند کړي یو مال راکې خپل کار وکړي بیا به لږ درکم چې خبر وشي نو بس په خلکو بس خبرو به مرني او خپل به کې عمل نه خدای صوفیانو دا سلور طریقې چې کوم زموږ په ملک مشهور دي دا په شریعت کې سره شتینه نقشبندی قادری او چشتی او سروردی یا سروردی دا طریقې په قران او حدیث کې نشتی عرب ملکونو کې بعض عرب ملکونو کې نورم دي تیجانی او شاذلی او رفاعی نو ایتبه لازم په یو طریقه باندې ژوند تیرې زه سوال دا کوم چې د دوی نه مخکې دا طریقې چې نه یا مخکینی مسلمانانو د چا په طریقو دغه تفصیل لازم خدا خبره مې ډیره پر وګړه جوړي وې د صوفیت لاري سوري سلوري دا لاري د سره شتینه ده او دا بیتونه په شریعت کې نشته ما وې د پیر سره سره کړه بیت ابل ما د وکړ ټلیفون ما د ټلیفون کو ما ته وې چې زمانہ درې پیری غلاو شو به دی رکی یو پیرانه ته زره لچا پټ کړ بل پیرانه چا دونی زره پټ کړ نن سهار نه چا دیر لسوره پټ کړی نظم په دوه کسانو باندې شک خډه روګدي خبرې ما وغو کړې بیا غما ته وی چې دې په لپاره چټي تلم زمون کمپیر سیب چې راغ سره ما بیات کړي ناغم ما ته دا وی چې دغه دوه کسان ته نغلا کوي اما ته خولو دا وی دایمه ته خولو نو ما دې سره د پیر سیب په خبره کې روغ کسان چې د کوتره نه کی پیر سیب ته ویلو سړي غلا نه کوي روغ سړي راونی سيو چې نه پیر سی ویلي د دې خو مې دا ثبوت نه دی ته اوس مثال کې په سړي باندې کیسو کو خبر محکمې ته قاضي لړته وسه چې پیر سی ویلي دا دلیل دی نه د صوفیانو خبري صوفیانو دا عقیده ده چې د علم الغیب د الله نه له نور خلقو سره مشتي او د صوفیانو د وحدت الوجود عقیده ده چې الله په هر مخلوق کې دنه دی صوفیان چې شرک عقیده خو دا سیده چې په هر ځکه یا علی مدد یا رسول الله مدد یا فاطمه مدد غوث اعظم مدد عبدالقادر جیلانی مدد دا خو دومره دي چې تاسو مکو به دا غوی دا عقیده ده ابدال او اقطاب او اولیاء په دنیا کې دي خلک دي همیشه غوی چې غوی د دنیا نظام چلای دنیا بالکل پرې خو دي خزي پرې خو دي بچي پرې خو دي او دا غلط کار دی او دا غي سره سره جهاد هم پرې خو دي او دا کشفونه مشپونه تدیر کی او غالبا دا وی الله می بخوب کی ولیدو الله می ولیدو ماته دا وی او دغه او ډیر صوفیان به سوچي ته راشه علم وکا قران او حدیث ذکر وی موږ د الله نه ډایرک علم اخلو فاتینا الذين امنوا منهم اجرهم نور کو منګه کسانو ته چې ایمان راوړو دا غوینا اجر دا غوی وکثیر منهم فاسقون او ډیر دا غوینا نافرمانو یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ایمان ولو ویریږي د الله نه وامنوا برسوله او ایمان راوړی پر رسول الله غبانی یوتیکم کفلین من رحمته دربکی تاسو ته دو برخې د رحمت خپلنا ويجعل لكم نورا تمشون به او بغرزي تاسو د پاره رڼا چې ګرځي تاسو باغی سره ويغفر لكم او بخانبو کی تاسو ته والله غفور رحيم والله بخانه كون کې رحم كون کې لئلا يعلم اهل الكتاب دې د پاره چې پوښي اهل کتاب الا يقدرون على شيء من فضل الا يقدرون على شيء من فضل الله پدې چې د قدرت نه لري په شی باندې د فضل د الله نه اهل کتاب ودا خبره کولو جنت ته چاله جنت وی زمونږه او دا نو ټول دنیا غوي تاسو پالتو ښکارې د خلک دې ځکه الله وی تاسو له دوی سي رحمت تاسو له دوی سي رحمت در کوم او رڼا به در کوم او بخانه به در کوم چې د اهل کتابو ته پته ولګي چې دوی په قدرت کې او په طاقت کې د الله د فضل نه شي نشته وان الفضل بيد الله او يقينا فضل د الله بلاس کې يؤتيه من يشاء ورکي چاته چې وغواړي والله ذو الفضل العظيم او الله خاوند فضل لوی دی دې سره چې زموږ د درس ختم ته ورسېدو الله سبحانه وتعالى په قران او حديث باندې پوکي